السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د خطي هندسې یو مثال درته حل کړم چې کله یو خط معادله درکړل شوي وي او له هغه سره بل عمودي خط درکړل شوی وي، د هغه عمودي خط به څه رقم معادله پیدا کوو او هغه مثلث چې د دوه خطونو د تقاطع او د یو بل محور له تقاطع نه منځته راځي د هغه مساحت څنګه پیدا کیږي. نو که چیرې داسې یو شکل ولرو چې دا د وای محور وي ورسره دا د اکس محور وي او یو خط موږ ولرو په دې شکل چې دې ته L1 خط وایو او بل خط ولرو په دې شکل چې دا له دې مرکز نه تیر شوی وي وبخښئ او دې ته L2 وایو. نو دې نقطې ته موږ C نقطه وایو او دې ته B نقطه وایو او موږ ته دا معلومات راکړل شوی وي چې که چیرې د L1 معادله په دې شکل راکړل شوی وي چې هغه ده 2x جمع 3y مساوي کیږي له 26 سره او ورسره په څنګ کې دا هم راته ویل شوي وي چې دغه L2 خط څه ده له L1 سره رابطه د دې عمودي ده، یعنی یو په بل باندې عمودي دي. مطلب یې دا ده چې دغه زاویه 90 درجې ده. نو په دې حالت کې به موږ د L2 معادله څنګه پیدا کوو؟ د خط د پیدا کولو لپاره ګوره څو طریقې دي، څو فرمولې دي چې موږ استفاده کولی شو. یو له هغو نه عبارت ده له دې نه چې که چیرې دوه نقطې معلومې وي له هغو نه چې کوم خط تیریږي د هغه لپاره به میلان د هغه خط یا M چې په انګلیسي کې ګریډینټ ورته وایي هغه به داسې پیدا کیږي چې y2 منفي y1 پر x2 منفي x1. لیکن موږ له دې فرمولې نه استفاده نشو کولی ځکه چې موږ ته دوه نقطې نه دي راکړل شوي، موږ ته صرف محورونه د یوې نقطې معلوم دي، هغه هم د موږ وي تاسې په ارزیابي باندې، ځکه چې دغه خط له دې مرکز نه تیر شوی ده نو دغلته x1 او y1 موږ ته معلوم دي چې هغه 0 نقطه ده، 0 ځکه y هم 0 ده دلته او x هم 0 ده. نو اوس که چیرې موږ تاسې غواړو یوه بله طریقه ده د خط د پیدا کولو، هغه دا ده چې که چیرې یوه نقطه درته معلومه وي او د خط میلان درته معلوم وي یعنی M معلوم وي، بیا به یې داسې پیدا کوئ چې د هغه لپاره چې y منفي y1 مساوي کیږي له M ضرب د x منفي x1. ګوره یوه نقطه ضروري ده چې معلومه سي او میلان ضروري ده. نو اوس میلان هم د دې خط باندې موږ تاسې نه پوهېږو چې د دې خط میلان څه شی ده. نو د میلان د پیدا کولو لپاره موږ له دغه خط نه استفاده کوو، د کوم خط لپاره چې معادله تیاره راکړل شوې ده او په دې باندې پوهېږو چې دا خط له L1 سره عمودي ده. اول راځي موږ د دغه L1 کومه معادله چې راکړل شوې ده د دې لپاره د دغه میلان د پیدا کولو لپاره راځي موږ د دې اصلي L1 خط میلان پیدا کوو. نو موږ هغه معادله موږ ته راکړل شوې ده په دې شکل باندې چې هغه د 2x جمع 3y مساوي کیږي له 26 سره. اوس موږ که چیرې دا په دې شکل غواړو ولیکو چې y مساوي کیږي له mx جمع c سره چې دا د خط د معادلې عمومي شکل ده، په دې شکل کې غواړو ولیکو موږ نو y باید تنا پرېږدو، x باید د معادلې د بلې خوا ته لاړ شي، یعنې د معادلې له دواړو خواوو نه 2x باید تفریق شي. دا به موږ ته لاسته راکړي چې 3y مساوي کیږي له منفي 2x جمع 26 سره. نو که چیرې دواړه طرفه په 3 باندې تقسیم کو y به موږ ته لاسته راشي چې y مساوي کیږي منفي 2 پر 3x جمع 26 پر 3. اوس هم د دې خط میلان خو پیدا که میلان د دې خط د L1 خط میلان څه ده منفي 2 پر 3 ده یا ګریډینټ د L1 دا د L1 خط معادله ده. اوس موږ دغه غواړو چې د L2 خط معادله پیدا کو. ګوره موږ دې ته متوجه کیږو چې x1 او y1 موږ ته دغه نقطه راکړل شوې ده تیاره، یا یې موږ ارزیابي کولی شو چې x1 هم 0 ده y1 هم 0 ده. نو اول دغه x1 او y1
صفر په دغه معادله کې اچو نو موږ ته د x1 په جای هم صفر ږدو د y1 په جای هم صفر ږدو نو د L2 لپاره به یا د L2 لپاره به موږ ته معادله لاسته راشي چې y مساوي کیږي y منفي صفر مساوي کیږي له m ضرب x منفي صفر سره. اوس د دې لپاره چې دا دواړه صفر دي نو د دې معادلې شکل ده په دې ډول باندې چې y مساوي کیږي له mx سره. انټرسپټ یا تقطیع نه لري ځکه چې له مرکز نه تیر شوی ده لیکن m بیا هم موږ تاسو ته نه ده معلوم دي د خط میلان لیکن دلته اوس موږ د دوه عمودي خطونو د میلان د رابطې نه کار اخلو چې هغه دا ده که چیرې موږ یو خط L1 ده له بل خط سره په عمودي شکل ولرو دغه د دویم خط میلان د دې خط له میلان سره دا رابطه لري چې علامه به تغییر خوري مثبت کیږي به او دغه عدد به معکوس کیږي نو د دې نه موږ ته معلومیږي چې د L2 میلان څه ده هغه به دا علامه به په مثبت تغییر شي او دغه معکوس شي نو 3/2 به شي m د m ولیو به 3/2 شي نو د دې لپاره د L2 معادله څه سوله هغه په دې شکل وي چې 3/2 m. ګوره تقطیع نه لري تقطیع ځکه نه لري چې د وای محور دلته په صفر کې قطع کړی ده که چیرې د وای محور بل چېرته قطع کړی وای یا پاس یا لاندې بیا هماغه عدد به په کومه نقطه کې چې د وای محور قطع کوي هغه به دلته د انټرسپټ یا د تقطیع په حیث باندې دلته جمع یو بل عدد شوی و په دې معادله کې نو دا د دې حل شو. اوس په دویمه برخه کې پوښتنه دا ده چې د OBC چې هغه د دغه مثلث مساحت ده د دې مثلث مساحت باید موږ تاسو پیدا کو. د دې مثلث د مساحت د پیدا کولو لپاره باید موږ څه وکړو د اول ځل لپاره زه به په دغه سپین ځای کې کار وکړم تر څو پورې له دې شکل نه لرې نه شو ځکه چې زه په دې تشریح کې باید شکل ته مراجعه وکړم تاسو لپاره. نو که چیرې د دغه خط موږ غواړو مساحت پیدا کو مساحت ګوره قاعده ضرب ارتفاع تقسیم پر 2 باندې کیږي نو د قاعده ضرب ارتفاع تقسیم پر 2 لپاره موږ باید له دغه سی نقطې نه تر دې ځای پورې دغه عمودي فاصله پیدا کو او له B نه تر صفر پورې دغه عمودي فاصله پیدا کو. اول به راځي د دغه عمودي فاصلې لپاره هغه وکړو. د دې لپاره موږ باید د x محور د C موږ ته معلومي ځکه دا مساوي ده د x محور ل C سره. نو د x محور د C څنګه پیدا کوو؟ د C هغه نقطه ده په کومه کې چې L2 او L1 دواړه سره مساوي دي. نو موږ داسې یو معادله لرو چې د ګوره د L2 معادله څه ده هغه دا ده موږ پیدا کړله دا ده او د L1 معادله موږ ته راکړل شوې ده چې هغه موږ په دې شکل ولیکله. نو موږ لرو چې یا په دې شکل باندې چې 2x جمع 3y مساوي کیږي له 26 سره دا په عین زمان کې باید له دغه سره یو ځای حل کړو له دغه معادلې سره دا وبخښئ دا x ده دا m نه ده دا x ده نو 3/2 د m والیو ځکه 3/2 د m په ځای کې خو دلته باید x وي او که چیرې دا موږ د معادلې دې خواته راواړو نو موږ به ولرو چې منفي 3/2x جمع y مساوي کیږي له 0 سره نو منفي 3/2x جمع y مساوي کیږي له 0 سره. اوس ګوره که چیرې متوجه شو موږ دا پاسنۍ معادله موږ په دوو باندې پاسنۍ معادله موږ په 3 باندې ضرب کو نو موږ به داسې په 3 باندې وبخښئ نه په 3 باندې ضرب نه کو پاسنۍ معادله موږ په 3 باندې تقسیم کو نو موږ به ولرو چې 2/3 x جمع y مساوي کیږي له 26/3 سره او لاندې به موږ ولرو
چې منفي 3 پر 2 x جمع y مساوي کیږي له 0 سره. اوس موږ څه کولی شو؟ لاندنۍ معادله له پاسنۍ معادلې نه تفریق کولی شو، هغه به د دې علامو ته تغییر ورکړي. نو موږ به ولرو چې 2 پر 3 جمع 3 پر 2 2 پر 3 جمع 3 پر 2 x دا y به له دې y سره خلاص شي مساوي کیږي له 26 پر 3 سره. اوس به موږ ولرو چې دا دواړه کسرونه چې سره جمع کو نو مخرج مشترک به شپږ سي. دا به شي 4 جمع 9 ضرب x مساوي کیږي له 26 پر 3 سره. اوس به ولرو چې x مساوي کیږي له 26 پر 3 ضرب شپږ پر 9 او 4 14 کیږي. نو 1 3 3 2 3 شپږ. نو موږ به ولرو چې 1 14 14 2 14 شپږ چې x مساوي کیږي له 4 سره. نو x هم چې 4 پیدا کړه، اوس به موږ په همدغه معادله کې وضع کو ترڅو موږ د y قیمت پیدا کو. نو کله چې 4 د x په ځای باندې واچو نو موږ ته به لاسته راکړي یا په دغه دویمه معادله کې به اسانه شي. نو موږ ته به لاسته راکړي چې منفي 3 پر 2 ضرب 4 جمع y مساوي کیږي له 0 سره. نو د دې لپاره y باید مساوي شي له 1 2 2 2 2 4 y باید مساوي شي له 3 ضرب 2 شپږ کیږي. نو منفي شپږ د بلې خواته واوړي مثبت شپږ کیږي. نو د C موږ محورونه پیدا کړل چې x 4 ده او y شپږ ده. نو دغه 4 دغه فاصله ده، ګوره دا دغه مثلث ارتفاع ده. نو د مثلث ارتفاع هم څه پیدا کړله. اوس موږ باید دغه د B هم هغه پیدا کو. د B هم موږ د y محور پیدا کو. د B د y محور ګوره که چیرې متوجه سو د L1 خط تقطی ده. نو تقطی د L1 خط یا انټرسپټ سی ورته وایي، هغه موږ ګوره د L1 خط معادله موږ کله چې په دې شکل لیکلې وه نو د هغه تقطی دغه نقطه راغله چې y مساوي کیږي له منفي 2 پر 3 x جمع 26 پر 3. اوس دغه 26 پر 3 د y ګوره د B نقطه B په داسې نقطه کې تېره شوې ده چې د x محور 0 ده او د y محور 26 پر 3 ده. نو له دې نه موږ پوهیږو چې د دغه مثلث د OBC چې هغه دغه مثلث ده، ګوره په دې شکل کې O دغه نقطه ده وبخئ OBC د دغه مثلث ارتفاع څه ده؟ ارتفاع د x محور د دغه C نقطې ده چې هغه 4 ده او قاعده څه ده؟ قاعده د y محور د دغه B نقطې ده چې هغه 26 پر 3 ده. نو موږ د مثلث هغه لرو. د مثلث د مساحت پیدا کولو لپاره فارمولا لرو. مساوي کیږي چې له قاعده ضرب ارتفاع تقسیم پر 2. نو موږ قاعده لرو مساوي کیږي له 26 پر 3 سره او ارتفاع لرو مساوي کیږي له 4 سره. نو د مثلث مساحت د OBC مساحت مساوي کیږي له 26 پر 3 ضرب 4 ټول تقسیم پر 2. نو دا به شي 1 2 2 2 2 4 دا به شي 2 ضرب 26 کیږي 52 پر 3. دا به د دې مثلث مساحت شي. ګوره متوجه اوسېږئ دغه مثلث مساحت هم راوویسته چې هغه شو 52 پر 3. اول هم ګوره ارتفاع پیدا کړه، بیا هم قاعده پیدا کړله، بیا هم دواړه سره ضرب کړل، تقسیم هم په 2 کړل.
دا مرحلې خو ټولې د تاسو په یاد دي. مننه. او که چیرې دا ویډیو ګورئ او د چینل سره مخامخ شوئ نو مهرباني به مې وي چې چینل ته سبسکرپشن وکړئ، سبسکرایب شي. هم د ما لپاره تشویق ډیریږي او هم به ما ته معلومات کیږي چې آیا دا ویډیو څومره د ګټې مصدر ګرځي او څومره خلک یې ګوري. مننه.